عمر بن خطاب رضی الله عنه داغه د جون خبرې مو ذکر کولې دا په جون کې دا خبره و چې د خلکو دغه ضرورت چې کوم ضرورت دغه د پوره کولو به ډیر کوشش وکاو حتی چې د برسار منځنه یا د ماسپخین یا نور مزونه چې موږ به کړو کو د منځنه وسته بده کې ناسته چې چا څه مسلې چې ماته پیش کی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي وی عمر بن خطاب رضی الله عنه دا ارمانزل روستا لکساتی ساره دو چې کله چا مسلې چې موږ ته بیان کی یو ورځ د مانځنه فورن پاسې د استلال کې نه ناست چې کې نه ناست ما سره تشویش پیدا شو زه پسې لاړم ورلم کور مخې ته دغه غلام يرفع هغه ولاړ دی ما تاسو کو چې امیر المؤمنین خو بیمار نه دی نن چې نه بیمار خو نه دی سبل څه مسله خو نه دراغلي ما ورته چې څه مسله نه دراغلي چې نن څنګه د سیا چانک را پاسل سمې قتل بری کا عثمان ابن عفان رضی الله عنه هغه راغی پدې کې عرفان نه و بیر تراو ته عثمان ته عثمان پاسا امیر المؤمنین دی غواړي ماته عبد الله ابن عباس پاس امیر المؤمنین دی غواړي موږ دنه لاړو کې دا صداغه مخ ته د شنو سامان او دارنګي د روپو ډېرې ولاړلې ویل چې نن زدي وجنا زر عالم او ما پر خلکو کې نظر وغورځا خو څوک راته د سي مناسب معلوم نشو سیوا تاسو نه تاسو دواړو اوچت خاندان ولا خلک وي نو ما ویل چې تاسو ته دا کار وسپارم دا روپۍ دي دا دواړه والی او په دې خلکو تقسیم کوي په دې غریبانو باندې او که څه پاتې شو بیرته راوړئ مالا عبد الله ابن عباس وایي زه په ګونټو باندې کېناستم ما ورته ویل امیر المؤمنین که څه پاتې نشي او خلک پاتې وي نو هغه کمې به ته پوره کې وایي امیر المؤمنین چې ما ته پته ده چې مالدارو خبرې همدغه شانته وي تاسو وجت خلک یو تاسو خبر امدا غری خلکو لډیر ډیر ورکوي ویلاته ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق تلی دي او غیبا وشروټې د ټوکړې به خړلې ول ما ته چې امیر المؤمنین کم وسعت او فتوحات او فراخي چې کم پتا باندې الله را وصلې کدا الله په نبی را وصلې ول هغه بل تقسیمولې علما تیږي چې هغه څه کار کاوه لاغه علما او ته چې کار دا کاوه چې کله مالی غنیمت ملاو شو په خپل به مخوړو په موږ باندې به مخوړو عمر بن خطاب رضی الله عنه په دا ټیم کې ډیر زیات وژړل به چې ارماندار چې دی باچې نه خلاصم چې نه زما په چا حق پاتې او په ما باندې د چا حق پاتې بس دغه مې ارمان دی یو ځلې شکارو کې چې یو غنیمت سی وخ راغلی نو د راولګه د وخ حلال کوم دغه د سې ازواج مطهرات د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته ولېګلا او څه کیسه چې پاد شو دغه لپاره ملګری را ټوکلو خوراک تیار ک عباس رضی الله عنه ته امیر المؤمنین د سی پروګرام سکل کله کوا بس مونږ به غف شپم لګو خبره اترې بم کو او خوراک بام کو عمر ویل آینده کې به چرتم دا کار ولکم ولی وځکه زمانه مخکې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر شوی دی ابو بکر صدیق تیر شوی او هغه دا کار نه وکړي هغه داسې غربت ژوند تیر کړي زه په مخه د کار نشم کولای کله هغه مخالفت را نه وشي نقصان براته ورسي همیشه پر دا کار نشم کولای دومره به خیال ساتو خاص کر د غریبانو عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه یو پیر خپل غلام هغه دا چراغا چې کوم سرکاري چراغا په دې باندې هغه مقرر کو چې په دې خیال تساته او ته وی خپل غلام ته خیال کو غره کم چې غریبانان خلک دي دغه ګډي بيزيو خان او غره من نه کړي چراغانا داسې سرکاري زیو پای کې بداو خان او ګډي بيزيو غیر سره دري پای کې بګاګان وی چراغا او ته لیکل شو د سي ممنوع علاقه خیال کو چې غره غریبانانو دغه ګډي بيزي من نه کی او د غریب او د مظلوم د خیرونه غره ځان ساته دا ډایرکټ قبلي غره یو خبر ده چې عبدالرحمن ابن عوف او د عثمان ابن عفان او خان غره پرې نه دي
وجه دار چې مالدار خلک دی که د هغې اوښانو ګړي بیزې مړي شي خیر دی باغونه شته نو سرمایه شته خو که د غریب دا ګړي بیزې مړي شي نو ما پسې به خپل بچي راولي او ما ته به وایي چې امیر المؤمنین زه دا بچي اوس چا ته پرېږدم چې زه وتښتم زه چا ته دا پرېږدم نو زه به څه جواب هغې له ورکوم لہذا هغې له اوبه ورکوه هغې له ګیا ورکوه دراهم او دنانیر د هغې په ځای باندې د اوبه تقسیمول او دارنګې خوراک او ګیا ورکول هغې ته آسان دي خو چې سبا نه دا غریبانان ما ته ونه درېږي چې زه به دې له څه جواب ورکوم خیال به دومره ساتلی دي غریبو موسی ابن انس دی وایي زما پلار چې انس ابن مالک رضی الله عنه دغه غلام سیرین دا مشهور امام محدث محمد بن سیرین دغه پلار دی وای سیرین چې کومون وای دا انس ابن مالک ته ویلو چې ته ما سره مکاتبت وکړه مکاتبت دا چې زه به تاله پیسې درکومه ماهانه یا سالانه دومره مقدار چې دومره پیسې چې ته ما باندې ږدې او زه به پیسې تاله درکړم زه به آزاد شم هغه ورته نه کوم څه مکاتبت ناغه سیرین راغی عمر بن خطاب رضی الله عنه دی ویل چې ما سره انس ابن مالک مکاتبت ته کوي راغی پسې عمر بن خطاب ورته غریب تومره خیال ساتي د مشرانو خیال په دې کې نه ساتي کوړه راوچته کړو په انس باندې گزارو ورته تا ته پته نشته قرآن کې الله نه ویلي غلامان مبارکی چې کچرته دی مکاتبت طلب کوي فکاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وکي وس کتابت کا تاسو به خیر معلومي تر قرآن د حکم نه انکار کوي دا وایي بس ټیک ته زه به مکاتبت وکم خیال ونه ساتم بل غټ کارنامه دا هغه دا چې په معاشره کې د عظیم شخصیتونو چې کوم غټ غټ خلک د دې تربیت په عام کاو د کشرانو تربیت په عام کاو د چا خیال دې ساتلې تربیت په عام کاو غلطی چې رچاوه دغه اسلام کولو دا حاکم وخت دغه ذمہ داری دا جوړیږي چې د خلکو اصلاح کوي خلکو روا ازادي سي کله نور کوي چې بس هر قسم فسق او فجور دي خلک کوي یو پیری مکه تراغه عمر بن الخطاب رضی الله عنه مکه ته کله خلک راي خبر شو چې امیر المؤمنین راغلی دی خلک راجم شو ته ور شکر دې چې تر علي ولول ابو سفیان رضی الله عنه عظیم شخصیتو مسلمان شوی دی د نبی صلی الله علیه وسلم سره دی ابو سفیان کور جوړ کړی دی او دا کور کې چې کور جوړ کړی زموږ ټول یو به باندې کړی دي او وګش باندې شي زمون کچا کورونه دی هغه راولېږي او هغه غټ سره د موږ ته نشو ویلې بلخا بس کوړه راوغه سره لاړ ورغه ابو سفیان رضی الله عنه په دغه ټیم کې مصروف دی کار کې او تل دا په وری باندې کړی شابه دا کمر ول واړه هغه امیر المؤمنین ته بیداری کوله چې زديان خلک نو ټیک دجی دا کمر ول واړه هغه واړه هغه شپږ کمر په واړه ولې بدر کته مسلمانان څنګه ویل چې کله هغه واړه ولې بیا کعبه ته مخ کوي یا الله شکر دې چې مالې دومره وسره کړې دې چې د غریب مرسته کولای شمه او ابو سفیان مې د غلطۍ نه منع کړو زما خبره ومنودله نو خیال په دې باب کې د هیڅ چا نه ساتلې بلکې دومره پورې دا عیین ابن حصن رضی الله عنه دا په غاټو سردارانو د مکې کې ولې اخر وخت کې فتح مکه کې د مسلمان شو دی او پیر راغې عمر بن خطاب رضی الله عنه خواله دا سره یو غریب سره ناس مالک ابن ابي ظفر مالک ابن ابي ظفر دی سره ناس دی شراغه نو هغه پسې شي مسخره شانته وکړه دی عینه پسې مسخره وکړه ویل کمزوري خلکم طاقت ورش لویدل خلکم اوچش امیر المؤمنین په خوا کې خلک ناس نو مالک بن ابي ظفر وتیرو امیر المؤمنین ته وای دا پاغه خلکو په ما باندې فخر کوي چې کوم زاړه اډوکی دي یعنی د مشران زاړه اډوکو باندې په ما فخر کوي او پاغه خلکو په ما فخر کوي چې جهنم ته تللی دی پای باندې ما باندې فخر کوي په دې کې دا عیین ابن حصن چې کوم دیو ترا غوسه شو په دغه ټیم کې امیر المؤمنین راقاش را غوسه شو تا ویل قسم په الله چې زبتا سره تعلق نور نه ساتم ام دې مالک بن ابي ظفر چراته سپارښت نه کړي قسم دې کړور تاسو تعلق ساتم
نو عیین ابن حصن مجبور شو نو به مالک بن ابي ظفر ته ویل پس ما معاف کا او ته زه سوال وکړه چې ما سره جوړ وکي هغه ورته سوال وکړ امیر مې اوس سره جوړ وکړ دې ته انصاف ویل کی ته عدل ویل کېدل شي بل یو کار هغه دا کړو معاشره کې چې کوم بیزه تصرفات په خلکو کول بیزه تصرفات دغه نه به خلک ونه کول بیزه تصرفات کې شی واقعیت وردار حاکم وقت ذمہ داری جوړیږي په دې معاشره کې داسي زورور او طاقتور خلک نو اکثر داسي وی چې کله حکومت هغه داسي د خلکو خیال نه ساتي نو دا زورور را لګي او د کمزوري خوريستا په ځمکو قبضه لګوا په دکانونو قبضه لګوا یو ظلم نه چې خلک یې وکړو لکه اوس زموږ د معاشره کې ګوري کړم پردو ځمکو باندې څومره قبضه لګي پردو دکانونو باندې څومره قبضه لګي پلانې بدمعاش راول هغه به کې پیسې ورکي اوس خبره حل کی پلانې بدمعاش راول پلانې بدمعاش راول او بدمعاشانو باندې ځمکې د خلکو نه اخلي عمر ابن الخطاب رضی الله عنه دا پابندې لګوري ګری کې ډېر شو واقعات دي یو څو منن ذکر کوو ان شاء الله نور بیا ذکر کوو د خلکو تربیت په کاو په دې باب کې زبیر بن العوام رضی الله عنه دا یو مذبح خانه وا قصاب خانه وا پای کې به قصابي کېدله عمر ابن الخطاب رضی الله عنه ار ورځ قصاب خانه ته ورته کوړه به سره وا ور برغه چې کم سړی با په دوی ورځ باندې دوه ورځې مسلسل واخه چې پرون به موږ حاصل ونن به موږ غستره یو گزار به له جوخ ورکاو جوخ گزار به ورکاو ولا ویلته ار ورځ واخه پرې ویل ته دون نشي کوله چې خپل تر ځامن خپل ترونه خپل گاونډیان غیم څور کی دا واخه بیا دې تر ځامن نه ورکه کنار ورځ ورکه واخه خوري ورې دې ګاونډیانو په حق نشته د دې خپل خپلوانو په تابانه حق نشته چې تار ورځ واخې تل کېدلې ول دا سم کوي یو ورځ واخه خوري بل ورځ بل ور کوي خیر دی غریبانان دي دې حق سناسه چې کوم دی غشتري دا رنګي یو سائل سوالګر ور تربيت تر کښو د مشر ټولو یو سائل سوالګر او سوال کاو مخه ته سالن داغي لوخه وسره او روټو هغه شکور شانتا شاپر مرسره غاړه ترتل ډیر شی روټي مخه ته پرتی دي او داغي سالن مرسره دی او بیم ګرځي سوالونه کوي وزي پر راوړي الله وبخه عمر ابن خطاب رضی الله عنه براغه چې وکړه لوس روټي مخه ته زنګيږي او داغي سالن مرسره دی هغه روټي ته واغستلې او سالن ته واغستل او خانه ته کې خدای غو خان لور کو ویل سوال کوو سوال دا ټیم دی ویل مخه ته ډوډۍ سوړ نکړ ته به هم سوال کوي پته لګي چې تر سوال ځان نه کوي هغه ته خانو ډور کوي اوس کا سوال کوي دا تربیته چې کله ستا دوره حاجت پرشي بیا ولې ته سوال کوي پته لګي ته ستا تربیت غلط کیږي په دې باندې د کوزي سوال ګور ته ګوري کنه زه پیره یو ملګری سره ناسو یو خزر اعلی دکاندار سره منګه دکاندار د خزر اعلی بولقه کې رااله وس د سوالګری دا د غي سره پیسې روغولي دا خو 10 روپۍ او 50 روپۍ او 100 روپۍ پیسې روغولي چې پیسې روغلې تقریبا 56000 روپۍ روغلې اسوالګر 56000 شپږ 50000 روپۍ مرته مله دا ول دا سوالګری دا ول دا پیسې نه 56000 دي ابل ورځ یا ته 50000 دا کړی وي روغی کړی دا هډه خپل کاروبار نه دی دا هډه خپل بزنس سره په درې څلور ورځې کې ته چپر د چر پلان نشي کړلی دا وشه عمر بن الخطاب وکړ چې یو پوخ موړ گزارې ورکړې په املا باندې چې 56000 روپۍ ستاسو میاشتې کیږي چې دا شی ته اغستې چې سوال کاوه دا تربیت دې د تربیت دا ورکول پکار دي دا شنور واقعیت ان شاء الله تعالی په جمعه کې ذکر کو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين